اسلام آباد کې 22 افغان کډوال نیول شوي. د پاکستان په اسلام آباد کې پولیسو د افغان کډوالو په یو میشت ځای عملیات ترسره کړي او 22 افغانان یې نیولي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې یاد کسان یې د لازمو اسنادو نه درلودلو له امله نیولي او د پریکړې له مخې به یې زندان ته واستوي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان ټول هغه کډوال دي چې له 2 کلونو راهیسې د امریکا په څیر هیوادونو ویزو ته په تمه دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا ناوړه چلند کیږي، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات ترسره کړي دي چې له نیول کېدو وروسته یې سملاسي زندان او له هغې وروسته یې افغان خاورې ته په زور اړوي.